دا مړ شوی پاپ سټار مایکل جکسن تصویر دی او دا د 19مې صدۍ جرمن یوتن پر اصرار تصویر دی. د دواړه تصویران یو بل سره ډیر ملاویږي. د دې تصویرانو تفصیل او بیانول چې دی د ټایم ټریول ویلی شو، خو د مایکل جکسن یو بل تصویر انشنت ایجپشن مجسمه سره هم ملاویږي. 3000 کاله زړه دغه مجسمه مصری فرعون ټوټنهامون دور ده. دا دواړه تصویران مایکل جکسن سره مشابهت لري، کوم چې یو عجیبه اتفاق دی. مایکل جکسن سره ملاویدونکي دغه زړه مجسمه کې یو شیز کمی دی، هغه دی د دوی ماته پوزه. په دې کې ټول یو شی ملاو دی، کوم چې یو عجیبه اتفاق دی، کوم چې یو څو صدۍ رسې تاریخدان سوچ لري چې دا څنګه کیدای شي. په دې کې زیاتره مجسمې په خپل مقبرو کې محفوظې وي، نو دا یو حادثه یا اتفاق نشي کېدی. زیاتره تاریخدان دا وایي چې دغه مجسمو پوزې چې دي دا جان بوجھ کر په ارادي توګه ماتې شوي دي، ځکه چې قدیم مصریانو دا خیال وو چې کله سړی مړ شي نو د هغه روح دغه مجسمې ته وردن نشي، کوم چې دغه سړي موجودتیا احساس ورکوي. په دې وجه باندې به غلبه حاصلولو لپاره د قدیم مصر فرعونان چې نوي باچایان، هغوی به د دې مجسمو پوزې ماتولې. د دوی دا خیال وو چې پوزه ماتولو نه پس دغه مجسمو کې دننه روح چې دی دغه ساه نشي اخیستی. د دغه ماتو پوزو مجسمو صرف یو دا وضاحت نه دی، بلکې یو څو تاریخدانو او محققینو مطابق مقبرې لوټ کوونکي تهم پرست ډاکوان چې دي هغه هم د دې ذمه دار دي. داسې ویل کېږي چې کله ډاکوانو د دغه فرعونانو مقبرې لوټ کړې نو د دې مجسمو پوزې هم ماتې کړې. هغه د دې په وجه چې مجسمو کې موجود روح دوی نه انتقام واخلي یا په دوی باندې لعنت ونه وایي. ملګرو، تاریخدان که څه رای هم لري، خو دغه زیاتره مجسمو پوزې ماتې شوي دي. دا یو پر اصراره اتفاق ضرور دی. امید دی چې تاسو ته به دغه ویډیو ډیره پسند شوي. یو بل سندرغاړی ریټنبرګ هم یو تصویر 2019 کې وایرل شي، په کوم کې چې کینیډا زوړ سرود رنګ کې 3 ماشومان ښکاري. په دې تصویر کې که ګس لاس ته شتونکې جینۍ ته مونږ وګورو نو دا هوبهو د ګریټ برګ په شانتې ښکاري. بلاشبه دا یو حقیقت او اتفاق دی. ماضي کې تیر شوي 200 کاله دوران یو عجیبه او غریب اتفاق وشو. د ارمینیا ساحل کوسټ آف ویل ځای باندې 3 بحري جهازونه ډوب شول. اولنی جهاز 5 دسمبر 1664 کې ډوب شو، کوم کې چې یو اتیا مسافر ناست و. په دې کې یو کس چې کوم ډوب شوی د هغه نوم هیو ویلیامز و. د دې حادثې ټیک 121 کاله پس سن 1785 کې په هغې ورځې هغه لوکیشن او هغه تاریخ باندې یو جهاز ډوب شو. په دې جهاز کې هم 80 مسافر ناست و. په دې کې هم یو مسافر بچ شو او حیرانګۍ خبره دا ده په دې کې هم چې کوم کس بچ شوی د هغه نوم هم هیو ویلیامز و. په دې کې د حیرانګۍ خبره دا وه چې تاریخ هغه، ورځ هغه، همغه شانتې کالونه پس همغه نوم والا کس بچ کېدل یو عجیب اتفاق و. خو د دې پر اصرار کهاني نوره هم سیوا شوه چې کله 10 کاله پس د ارمینیا دغه ساحل سره یو بل جهاز ډوب شو. سټافویل ځای باندې جهاز تباه شي، کوم چې یو ورکوټه جهاز و. په دې جهاز کې 25 کسان ناست وو. کومه ورځ چې دغه جهاز ډوب شو، خو تاریخ بیا هم 5 دسمبر و او ورځ هم هغه وه. حادثې نه پس ټول مسافر محفوظ راویستل شو، خو یو مسافر چې دی هغه ډوب شو. دغه مسافر نوم و هیو ویلیامز. د فراري کار بانی انډو فراري مارک 14 اگست 1988 کې وشي او ټیک 2 میاشتې پس 15 اکتوبر 1980 کې مشهور جرمن فوټبالر میسی ټوزل پیدایش وشي. په حیران کن توګه د دواړو ترمنځ څه خوني رشته کېدو باوجود هم د دواړو ته پلار او زوی ویلی شي، ځکه چې د دې دواړو شکلونه یو بل سره ډیر زیات مماثلت لري. دا بس محض یو عجیبه اتفاق کېدای شي. 1920 او 1941 رشین فوجیانو تصویران کله چې منظر عام ته راغلل نو دغه تصویران حیران کنه توګه باندې د رشیا یعنی د روس صدر ولادیمیر پوتین په شان و. لږ دې تصویر ته هم غور وکړئ، کوم چې 19مې صدۍ کې یوناني جرنل الټینوس پینټینګ دی، کوم چې کافي حد پورې رشین صدر ولادیمیر پوتین سره مشابهت لري.
اولډ ډیم تعمیر په وخت 96 خلکو خپل ژوند بایللی و، خو 20 دسمبر 1922 کې د دغه ډیم تعمیراتو دوران مړ کیدونکي اولنی تن او تعمیر مکمل کېدو په وخت مړ کیدونکي تن ترمنځ څه عجیبه اتفاق و. 20 دسمبر 1922 دوران بیورو آف ریکلیمینیشن یو ورکر اوبو ته وغورځېږي او ډوب شي، او بیا 14 کاله پس 20 دسمبر 1935 په ورځ اولډ ډیم تعمیراتو کې یو اخرانی تن مړ شي کوم چې د ټاور انټیک باندې کار کوي. د دوی مرګ نه صرف په 20 دسمبر وشي او 14 کاله وقفې سره وشي، بلکې په دې دواړو کې یو شی مشترکه هم وي، هغه وي د دوی اخرنی نوم. جی جی ټینی د اولډ ډیم تعمیراتو دوران اولنی تن وي، او پیټریک ټرنی د دې تعمیراتو دوران مړ کیدونکي اخرنی تن کوم چې د جی جی ټرنی زوی وي. دا په حقیقت کې یوه سانحه او اتفاق دی. 1840 او 1960 ترمنځ چې د امریکې څومره صدران جوړ شوي، د هغې تاریخ اولنی هندسه چې وه هغه 0 وه. دا په 120 کاله باندې مشتمله ډیره اوږده عرصه ده. په دې 120 کاله دوران خلکو دا خبره مشهوره کړه او ویل شروع کړل چې د دې ټولو صدرانو مرګ د یو بددعا یعنی خیرو په نتیجه کې شوې ده. د ډیرو خلکو مطابق د دې لعنت جرړې چې دي هغه څو سادیانې شاته ملاویږي. کله چې 1810 کې د امریکې نوی تشکیل په مغرب کې پیلاویدل شروع شو، مقامي امریکایان کوم چې په سونو کالو راهیسې د ځمکه باندې اوسېدل د دې نوي جوړښت خلاف یو کنفدریشن ګروپ جوړ کړو. د سربراه ټیکومسا او د هغه ورور ټیکواسونا کومساو د دواړو ورونو د حملاورو خلاف د خپل قوم کمانډ کاوه. خو 1811 کې دغه دواړه ورونه امریکایي فوجي کمانډر ویلیام هیری هینسن خلاف ټیپیکونای ځای کې یو غټ او لویه جنگ وبیلي، او بیا د دې نه پس امریکایي مقامي کنفدریشن کله هم بحال نشو. د ټیکومسا ورور ته هغې زمانې کې یو روحاني لیډر درجه حاصله وه، او د ټیکومسا ورور مرګ نه پس د هغه ورور جنرال ویلیامز هیری باندې لعنت ووایو. ټیک 29 کاله پس 1840 کې هنري ویلیامسن د امریکې صدر جوړ شي، خو صرف یو میاشت دننه د هغه مرګ وشي یعنی مړ شي. هنري ویلیامسن ته د امریکې نهم صدر اعزاز حاصل وي. د دې نه پس 0 ډیجټ باندې منتخب کیدونکي د امریکې ټول صدران چې دي هغه مړه شو، او ټول 60 کالو عرصې دوران مړه شي. کیدای شي دا یو بددعا یا لعنت نه وي، خو دا کلر کو انسیډنټ ضرور کېدلی شي. امید دی چې تاسو ته به دغه ویډیو ډیره پسند شوي. زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د خپل ځان او د خپل خوښو خلکو خیال وساتئ. الله پامان.